معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې فیوچر پرفیکټ ټینس د کړی دی او نن به فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس وید ټایم ایکسپریشن به سٹارټ کوم. راځئ چې شروع یې کړو. سټرکچر نمبر 43 فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وید ټایم ایکسپریشن. فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وید ټایم ایکسپریشن ته پښتو ژبه کې فعل مستقبل مکمل جاری د وخت جوته کولو سره، یعنی کې د وخت ښکاره کولو یا ظاهر کولو سره. فعل مطلب د کار عمل یا هغه وخت یا کار یا سنټنس یا جمله چې په کوم کې وخت یا زمانه وي. مستقبل مطلب د را روان وخت، راتلونکی وخت. مکمل مطلب د چې کوم کار پای ته رسېدلی وي یا سر ته رسېدلی وي یا تکمیل ته رسېدلی وي. جاري مطلب د روان، شروع یا لګیا. د وخت جوته کولو مطلب دا چې هغه سنټنس یا جمله یا هغه کار چې په کوم کې وخت ظاهره وي یا جوته وي، لکه یو تاریخ چې پکې وي، لا یو کال پکې وي. مثلا یو کال، 2 کاله، 2 میاشتې، 1 میاشت، 1 غنټه، 2 غنټې. لکه یو واقعه پیښه، یو مکمل تاریخ وي، یو مثال صرف سن وي، کال وي. نو داسې سنټنس یا جمله چې وي چې دا تاریخ، واقعه او دا سیزونه پکې وي، نو بیا دې ته وخت جوته کولو والا سنټنس یا جمله وایي، او په انګریزي کې ورته ټایم ایکسپریشن سنټنس وایي. نو کوم چې دا فعل مستقبل چې دا مکمل جاری، دا هغه سنټنس یا پیغ کارو کې استعمالیږي چې کوم یو کار پر روان وخت کې، یعنی کې راتلونکي وخت کې هغه کار لګیا وي او جاری وي او شروع وي. نو داسې سنټنس یا جملې چې کومې وي، نو هغه به بیا په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې استعمالیږي. مثلا هغه به تللی وي، هغه به 2 غنټې مخته رسېدلی وي. نو دلته هم دا کومې سنټنس یا جملې چې دغه د را روان وخت، راتلونکي وخت په باره کې بیان یا ذکر کېږي. نو داسې سنټنس یا جملې چې دي بیا هغه د دې ټینس په زمره کې یا په دې ټینس په برخه کې راځي. د پښتو ترجمې نښه. د پښتو ترجمه چې کومه نشانې وي په سنټنس یا په جمله کې، د هغې په باره کې بیان ده. نو چې کله په پښتو کې با یا با راسي، نو دا د فیوچر ټینس نښه ده، یعنی کې دا د مستقبل جملو نښه یا نشانې ده. نو دا د فیوچر ټینس نښه ده. او دویمه نښه چې کله د پښتو ترجمې په منځ کې یا په آخر کې لګیا به وي، لګیا به یو، لګیا به یم، لګیا به یې، لګیا به یی. نو دا نښه به هله وي چې کله په جمله کې ټي، یعنی کې ټایم ایکسپریشن یا ټایم منشن وي. د ټایم ایکسپریشن مطلب دا په سنټنس یا جمله کې چې وخت ظاهره سوی یا ښکاره سوی وي. نو په دې وجه باندې چې کوم فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس وید ټایم ایکسپریشن سنټنس یا جمله چې ده، نو د دې چې کومه د پښتو ترجمه ده، هغه به د 10م ټینس والا پښتو ترجمه کېږي. یعنی کې فیوچر کنټینیوس ټینس والا د پښتو ترجمه به کېږي. او کومه چې د انګریزي والا ترجمه وي، نو هغه به بیا د دې ټینس خپله ترجمه وي. یعنی کې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس وید ټایم ایکسپریشن د دې به خپله د انګریزي ترجمه. نو دا ډېر امپارټنټ پوینټ ده، دا ښه په توجه سره واروئ چې کله په سنټنس یا په جمله کې ټایم ایکسپریشن وي، نو بیا به د 12م ټینس ترجمه د پښتو والا د 10م ټینس والا کېږي، او انګریزي ترجمه بیا د 12م ټینس والا وي. تفصیل: د اولنی ورب سره به د ING زیاتوالی به کېږي، یعنی کې او د شل هیو او ویل هیو سره به د بین هم اضافه کېږي، یعنی کې بین به هم ورسره لګېږي. منفي جمله جوړولو د پاره ناٹ به همیشه
د پاره د هیو نه اول لګیږي چې کله ترې سنټنس یا جملې نه منفي نیگیټیو سنټنس جوړولو ضرورت وي نو بیا به د هیو نه اول به ناټ لګیږي مطلب دا ده چې اول به شل یا ویل لګیږي بیا به ناټ لګیږي بیا به ناټ نه بعد هیو لګیږي او سوالیه جمله جوړولو د پاره شل او ویل د جملې په سر کې لګیږي یعنی کې چې کله د سنټنس یا د جملې نه انټرګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله جوړولو ضرورت وي نو بیا به شل او ویل د جملې په سٹارټ په شروع په سر کې لګیږي په دې ټنس کې هم ټایم ایکسپریشن وي مطلب دا ده چې کوم دغه 12م ټنس د فیوچر پرفیکټ کانټینیوس ټنس په دې کې هم ټایم ایکسپریشن وي په دې ټنس کې چې کله د غړۍ وخت څخه کال څخه یعنی کې وخت کال ير کال څخه د کله څخه د پیښې یا واقعې څخه سحر او ماښام سحر یا ماښام څخه د شپې او غرمه څخه او د تیر کال څخه والي جملو کې به سنس لګیږي دې دپاره به لګیږي چې دا ټایم ایکسپریشن وکړي یعنی کې د وخت جوتونه یا ښکاره کونه وکړي او د پوره مورخه والا جمله کې به فروم لګیږي چې کوم داسې سنټنس یا جمله وي چې کوم کې مکمل تاریخ وي یعنی کې 10/10/2024 چې داسې مکمل تاریخ پکې وي سنټنس یا په جمله کې نو بیا به هغه سره فروم لګیږي د ټایم ایکسپریشن په ځای کې او باقي اوقات والي جملې یعنی کې نور څه کومې د وخت والي جملې وي په هغو کې به فور لګیږي نو دې ته ټایم ایکسپریشن وایي نو داسې سنټنس یا جملو ته ټایم ایکسپریشن وایي په داسې ټایم ایکسپریشن والا جملو کې د پښتو ترجمه نښه به د 10م ټنس والا وي یعنی کې فیوچر کانټینیوس ټنس والا د پښتو ترجمه به وي په دې ټنس کې او انګریزي ترجمه به د 12م ټنس والا وي یعنی کې د دې ټنس والا به د انګریزي ترجمه وي یعنی کې د ریل سنټنسز والا انګریزي ترجمه به وي سټرکچر آف سنټنس جمله جوړولو جوړښت بناوټ یا طریقه نو په فیوچر پرفیکټ کانټینیوس ټنس وذ ټایم ایکسپریشن کې سنټنس یا جمله په دې طریقه یا په دې ډول باندې جوړیږي اول به سنټنس یا په جمله کې سبجیکټ لګیږي فاعل به لګیږي لکه دلته چې هی لګیدلی ده پلس ایچ وی بیا به هیلپینګ ورب لګیږي لکه دلته چې ویل هیو لګیدلی ده بیا پلس بین بیا به بین لګیږي لکه دلته چې بین لګیدلی ده بیا پلس وی بیا به ورب لګیږي فعل به لګیږي لکه دلته چې واشنګ لګیدلی ده بیا پلس اوبج بیا به ابجیکټ لګیږي مفعول به لګیږي لکه دلته چې کلاس لګیدلی ده بیا پلس ټي ای یعنی کې ټایم ایکسپریشن بیا به اخر ته ټایم ایکسپریشن وي لکه دلته چې سنس لګیدلی ده سنس مارنینګ نو دا مثالونه ښه په توجه سره وګورئ او واورئ He will have been washing clothes since morning هغه به د سحر څخه یا د سحر راسې کپړې جامې یا کالي وینځي لګیا به وي نو دلته هم هی چې دی دا سبجیکټ دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی دې نه بعد چې دی بیا هیلپینګ ورب ده بیا ورب دی بیا ابجیکټ ده سنس مارنینګ چې دی دا بیا ټایم ایکسپریشن ده He will not have been washing clothes since morning هغه به د سحر څخه یا د سحر راسې جامې کالي یا کپړې نه وینځي لګیا به وي نو دلته هم کوم چې هی دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی ناټ ده نیګیټیو ده منفي ده Will he have been washing clothes since morning آیا هغه به د سحر راسې یا د سحر څخه کپړې جامې یا کالي وینځي لګیا به وي نو دلته کوم ځای ویل چې دی دا هیلپینګ ورب ده د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده
دې دپاره لګېدلی ده چې دې سنټنس یا جملې نه انټراګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله جوړه شي. بیا دې نه بعد چې دی سبجیکټ ده، بیا دې نه بعد چې دی هیو بین د هیلپینګ ورب ده. او چې کله سنټنس یا جمله انټراګیټیو سوالیه وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته چې کوم دا کوېسچن مارک چې دی د سوالیه نشان چې دی دا لګول هم ضروري ده. Will he not have been washing clothes since morning? آیا هغه به د سهار څخه یا د سهار راسي جامې یا کالي نه وینځي لګیا به وي. نو دلته هم کوم چې ویل دی دا سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی او دې دپاره دی چې دې سنټنس یا جملې نه انټراګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله جوړه شي. بیا دې نه بعد چې دی سبجیکټ ته، بیا دې نه بعد چې دی ناٹ نیگیټیو ده. نو دا دې دپاره دی چې د سنټنس یا د جملې نه هغه سنټنس یا جمله جوړه شي چې کومه په یو وخت ان وان ټایم هغه انټراګیټیو سوالیه هم وي او نیګیټیو منفي هم وي. نو بالکل آخر ته چې دی بیا دغه ټایم ایکسپریشن لګېدلی ده. او چې کله سنټنس یا جمله په یو وخت ان وان ټایم هغه انټراګیټیو سوالیه هم وي او نیګیټیو منفي هم وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې آخر ته هم دا کوم چې کوېسچن مار ده یا سوالیه نشان ده دا لګول ضروري ده. نو معزز کتونکو په ټینسز کې په عام روټین باندې یا په عام ډول یا په عام توګه باندې 4 قسمه سنټنس یا جمله جوړیږي. په اول نمبر باندې کومه سنټنس یا جمله جوړیږي هغه دا دی، دې ته وایي افرمیټیو سمپل ساده سنټنس یا جمله. او په دوم نمبر باندې چې دی هغه دغه دی، دې ته وایي نیګیټیو یعنی که منفي والا سنټنس یا جمله. په دریم نمبر باندې چې دی هغه دغه دی. نو دا هغه سنټنس یا جمله ده چې کومه انټراګیټیو سوالیه وي. او څلورم نمبر باندې چې دی هغه بیا دا دی. نو دا هغه سنټنس یا جمله ده چې کومه په یو وخت ان وان ټایم هغه انټراګیټیو سوالیه هم وي او نیګیټیو منفي هم وي. نو دا 4 قسم سنټنس یا جملې په ټینسز کې په عام روټین باندې یا په عام توګه باندې جوړیږي. The teacher will have been teaching Asim grammar for several months. استاد به عاصم ته د وسو میاشتو راسي یا د وسو میاشتو څخه ګرامر ښودنه یا ګرامر به ښایي لګیا به وي. نو دلته هم کوم چې د ټیچر دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد ورب دی. عاصم چې دی دغه آبجیکټ ده او ریل آبجیکټ ده یعنی کې اولنی آبجیکټ ده. ګرامر چې دی دغه هم آبجیکټ ده، دغه سیکنډ آبجیکټ ده. نو فور سیورل منث چې دی دغه بیا ټایم ایکسپریشن ده. Since when will they have been learning driving? هغوی د کله راسي یا د څه وخت راسي ډرایوینګ به زده کوي لګیا به وي. نو دلته هم کوم چې دا سنس دی دغه ټایم ایکسپریشن ده. نو دا دلته د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی. دې دپاره لګېدلی ده چې دا سنس د ویاز یو لفظ دی، یو ټکی دی. نو دې دپاره بیا چې کله داسې سنټنس یا جمله وي او وین یعنی کې د کله راسي، دلته هم تفصیل کې لیکلی دی د کله راسي. نو بیا چې کله سنټنس یا جمله کې وین استعمال وي نو هغه سره به بیا سنس د سنټنس یا د جملې په سټارټ په سر کې لګېږي. دا بهترینه طریقه ده. او که آخر ته یې ولګوي نو هغه هم صحیح ده، خو لیکن په دې کې بهترینه طریقه دا ده چې دا د جملې په سټارټ په سر کې ولګېږي. نو وین چې دی دغه ریلیټیو ایډورب ده او ویل چې دی د هیلپینګ ورب ده، دې سبجیکټ ده. هیو بین چې دی دغه هم هیلپینګ ورب دی، دا ورب ده او دا چې دی ابجیکټ ده. نو بیا چې کله داسې سنټنس یا جمله وي ریلیټیو ایډورب والا یعنی که د WH ورډ والا سنټنس یا جمله وي
نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې آخر ته هم دغه کوېشن مارک چې دی دا لګول ضروري ده. Ali will have been helping them from 35-20-24. Ali د هغوی د دیرس 15-2024 څخه به مدد یا کومک کوي لګیا به وي. نو دلته هم علي چې دی دغه سبجیکټ دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی او دا چې دی دا هیلپینګ ورب ده دا ورب دی دم چې دی دغه ابجیکټ ده او فروم 35-20-24 دا چې دی دغه ټایم ایکسپریشن ده. Ali will not have been helping them from 30 May 2024. حالي به د هغوی د 13 مئی 2024 څخه به مدد یا کومک نه کوي لګیا به وي. نو دلته هم علي چې دی دا سبجیکټ ده سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی دې نه بعد هیلپینګ ورب دی بیا دې نه بعد چې دی ناٹ نیګیټیو ده او آخر ته چې دی دا بیا ټایم ایکسپریشن ده. دا د ویډیو پای معزز کتونکو که چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه سوي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به فیوچر پرفیکټ کانټینیوس ټینس وید ریل سنټنسز به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.